په خوست کې د غلو یوه 15 کسیزه ډله چې د هېواد په بېلابېلو ولایتونو کې غلاوې کولې ونیول شوه. د خوست د امنیه قومندانۍ د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې مدیر مولوي محمد صابر صبري بختر خبري اژانس ته وویل چې یاده ډله غله د مرکز اړوند د څرنکوټ په سیمه کې د امنیتي مسؤلینو له لورې نیول شوي چې له دوی سره یو اراده سرچا موټر او یو شمېر موبایلونه هم نیول شوي دي. صابري زیاته کړه چې یادو غلو په مرکز کابل، ننګرهار، پکتیا، لغمان او خوست کې په بېلابېلو غلاو کې لاس لاره. نیول شوي غلو په خپلو جرمونو اعتراف هم کړی دی او زر تر زره به عدلي او قضایي ارګانونو ته ورمعرفي شي. یاد غله چې د هېواد په مختلفو ولایتونو کې مختلفې غلاوې کړي دي، په لسګونه موبایلونه له دوی سره لاس په لاس نیول سوي او یو عراده سپین سراچا موټر هم ورسره نیول سوی ده. نوموړو په خپلو جرمونو باندې اعتراف کړی ده. د بعد اجراءاتو دپاره به عدلي قضایي ارګانونو ته وسپارل سي ترڅو په دوی باندې شریعت پلي او مظلوم ولسونه د دوی له شر نه په امن سي. په همدې تړاو د خوست د امنیه قومندانۍ ویاند طاهر احرار وویل چې هر هغه څوک چې غلا، شکمري او ورته نور جنایتونه ترسره کوي زموږ د بیدارو منصبینو له لورې به نیول کیږي او قانوني چلند به ورسره کیږي. خوست میشتو ته په کامله معنا بشپړ ډاډ ورکوو چې انشاءالله العزیز د خوست امنیه قومندانۍ اړوند د تل ځواکونه د خوست په لویشت خاوره خوځنده فعال دي او انشاءالله العزیز چاته اجازه نه ورکوو چې د خوست په مربوطاتو کې ناوړه کړنې ترسره کړي. انشاءالله هر هغه شوم هدف به د خدای تعالی په مرسته نړول کیږي چې ولسونه ورڅخه رنځ وړي او د شته خوندیتوب په وړاندې ستونزې راپورته کوي.